السلام علیکم. یو څو مات ګوټ شعرونه دي. په سوچ او فکر مې دا نوم داسې خور شوی دی اوس. په سوچ او فکر په سوچ او فکر مې دا نوم داسې خور شوی دی اوس چې د سرخوږي د ګولۍ نه زما یره کیږي او وینو کې وینمه هر خواته لت پلت ځانونه. وینو کې وینمه هر خواته لت پلت ځانونه. د خپل نظر د تماشې نه زما یره کیږي. واه ډېر ښه. او سم د ماښامه د کوڅې دروازې بندې کمه. ډېر ښه یار. سم د ماښامه د کوڅې دروازې بندې کمه. جوړ بیا ماشوم شوم د تیارې نه زما یره کیږي. ډېر ښه. مهرباني. سم د ماښامه د کوڅې دروازې بندې کمه. جوړ بیا ماشوم شوم د تیارې نه زما یره کیږي. او یو مت ګوټ غزل دی. زما په نظر وګوره یو ځل زما جانان. زما په نظر وګوره. زما په نظر وګوره یو ځل زما جانان. واعظه ټول ژوندون به دې کړي ګل زما جانان. او شعر دی چې اسمانه چې تیارې د تور جهان رڼا کوي. اسمانه چې تیارې د تور جهان رڼا کوي. سپوږمۍ ستا په لمنه کې او بل زما جانان. ډېر ښه. او چې یخې هواګانې د سپرلي شوې معطرې. چې یخې هواګانې د سپرلي شوې معطرې په للمه ټوکېدلې دی غندل زما جانان. ډېر ښه. او شعر دی چې رقیبه دلته څنګه راتږدې په سترګو لاس. رقیبه دلته څنګه راتږدې په سترګو لاس. دا خاوره زما خپله ده او خپل زما جانان. ډېر ښه. مهرباني. ډېر رقیبه دلته څنګه راتږدې په سترګو لاس. دا خاوره زما خپله ده او خپل زما جانان. او دا کلي دا ښارونه دا بیدیا دغه فیضه. دا کلي دا ښارونه دا بیدیا دغه فیضه. دا کاڼي ونې بوټي چاپېرچل زما جانان. او اخري شعر ده چې حسنه خدای به بیا ټوله فضا کې نغمه خانه. حسنه خدای به بیا ټوله فضا کې نغمه خانه. حالات بشي بدل که شو بدل زما جانان. ډېر ښه. مهرباني. دا و ښاغلی حسن افریدی چې ډېر خوندور شعرونه ترې موږ اورېدل. ستا ډېره مننه. د شاه منصور په میرور عالم د شاه منصور په میرور عالم ستا د یارۍ شال ګجو خان بابا له وړمه. په دې ټپه باندې نزار شاه منصوري له بلنه ورکوم چې